رحیم راځو نن مونږه د رائټ کلیک سره چې کومه مینیو تاسو ته په دې ډیسکټاپ باندې راخلاصېږي نو دې کې مونږ سره یو کمانډ راځي د ریفریش په نوم باندې ګوري لکه د دې باره کې ډېر خلک داسې وایي چې مطلب دې سره کمپیوټر تیزیږي یا دا کمپیوټر تازه کوي که نه داسې خبرې کوي نه ریفریش کمانډ به موږ داسې ووایو چې دا د ډیټا د ری پروسس کولو دپاره موږ استعمالو یعنې دا ډیټا باندې دوباره پروسیسینګ کوي دا ډیټا مطلب دوباره پروسس ته وړاندې کوي چې دې باندې اجرایات وشي مطلب د دې خبرې دا دی که چېرته مونږ کمپیوټر ته مثال یو ډیټا انپوټ کړو یعنې کله چې کمپیوټر ته یوه ډیټا تاسې ورکوئ نو دا ځي تاسو سره په ریم کې ذخیره کېږي د ریم نه وروسته دغه ډیټا چې دی ځي په کمپیوټر کې دننه سی پی یو ته ځي سی پی یو معنا سنټرل پروسیسینګ یونټ دا یوه میموري ده دلته چې کله ډیټا لاړه شي نو دی واپس رالیږي دا پروسیسر ته سی پی یو ته رالیږي او چې کله دا پروسیس ور باندې مکمل شي نو دا سی پی یو دا ډیټا بیرته راواخلي او د ریم ته بیرته ولیږي د هغې نه وروسته بیا دا راواخیستل شي او تا ته د سکرین باندې وښودل شي مطلب دا تاسو ته بیا ډسپلی شي راول ډیټا ریم ته ځي ریم نه وروسته بیا سی پی یو ته ځي سی پی یو کې ورباندې پروسیسینګ کېږي بیرته راځي ریم ته خو دا دومره وخت نه نیسي دا ډېر مایکرو سیکنډونو کې کار کوي یعنې ډېر فاسټ ډېر زر نو اکثریت وخت چې موږ کله ډیټا کمپیوټر ته انپوټ کړو هغه دغه ریم ته لاړه شي پروسیسر ته لاړه شي نو دلته ځنډ شي یا هغه اجرایت مکمل نشي واپس ریم ته راولیږي او تا ته سکرین باندې ریزلټ شو کړي نو کله چې تاسو دا ریفریش کمانډ ووهئ نو د مطلب د ریم کې چې څه دي دا دوباره پروسیسر ته ولیږه دی باندې بیا پروسس وکړه او بیرته ریزلټ کویک یا زر موږ ته ډسپلی دغه مقصد دپاره تاسو د ریفریش کمانډ نه استفاده کوئ یعنی پروسیسر ته دننه یو کار دوباره سپارل چې دی باندې بیا اجرایات وکړه دا د ریفریش کمانډ وظیفه ده دې وظیفه نه ده چې دې سره کمپیوټر تیزیږي یا مثلا کمپیوټر باندې بوج کمیږي سو دا صحیح خبره نه ده هیڅ فایده نه لري هیڅ ګټه نه لري ګوره ښځه تاسو ته ریفریش کمانډ عملا ښیم پریکټیکل به تاسو ته اوس دا ثبوت شي موږ چې کله د ټاسک بار باندې رائټ کلیک وکړو او د ټاسک مینیجر ته راشو په دې پرفارمنس کې که تاسې وګورئ نو چې دا کم ګراف یا کم لاین تاسو ته ښکاري که نه دا کم یو لاین یې ګراف دی دا د سی پی یو ګراف دی دننه زمونږ د سنټرل پروسیسینګ هغه د مصروفیت نوعیت راته ښیي چې ستا سی پی یو څونه مصروفه ده فلحال ګوره مونږ کمپیوټر ته سی پی یو ته کومه ډیټا پروسس ته نه ده ورکړې که زه یو پروګرام خلاصوم ګوره دا رن کمانډ چې مې راخلاص کړم دا یو ډیټا وه چې تا کمپیوټر ته ورکړه هلته ګوره سی پی یو ګراف لږ جګ شو ایکسل زه خلاصوم ایکسل نو دې وخت کې په سی پی یو کې کار کېدو یعنی مطلب پروسس دی کولو څونه دا ګراف جوړ شو موږ سره کله چې د سی پی یو کار سر ته ورسېدو نو واپس موږ سره هغه ګراف
نارمل شو برت خو چې ډیټا کله انپوټ کې نو ګراف لوړیږي چې کله سی پی یو خپل کار سره ته ورسي ګراف به ته نارملی ګورئ که تاسو دلته رائټ کلیک وکړئ او ریفریش کمانډ باندې کلیک کړئ دلته ګورئ دا ګراف لوړ شو ولی مطلب دلته دا پروسیس ته تاوي چې دوباره ته پروسیس وکا نو دا د ریفریش کمانډ تشریح وا بس تاسو به دومره ووایئ چې ریفریش کمانډ په پروسیسر کې په ډیټا باندې دوباره پروسیس کولو لپاره استعمالیږي څنګه چې وشي ګوره خام په کمپیوټر باندې هیڅ کله بوج نه زیاتېږي د ماشین یو خوبي او یو کریکټریسټیک دا دی چې ماشین هیڅ کله نه ستړی کېږي نه ورباندې بوج راځي او نه کومه بله خبره شته صحیح ده ګرمېده په ستړی کېدو کې نه راځي هغه چې دی په یو طریقه سره هم نه کمیږي نو هغه خو دغسې کمیږي چې ته مکمله شټ ډاون کې او کلار هلته کېږي آرام پوه شو په خبره باندې هیڅ کله هم نشي کېدی دا کمپلیټلی غلطه خبره ده پوه شوې کله چې کمپیوټر لوډینګ کوي نو هغه وخت کې ته ریفریش وهلی نه شي هغه وخت کې تا ته رائټ کلیک سره مینیو راځي نو ته به ریفریش کوم ځای نه ووایې ورسېدې که نه هغه وخت کې سی پی یو خپله بیزي وي مصروفه وي هیڅ فایده نه لري هیڅ ګټه نه لري ما درته وویلې چې ریفریش کمانډ صرف هغه شته ډیټا چې کومه ریم کې ده دوباره پروسیس ته وړاندې کول په هغې باندې پروسیس کول زر کویک طریقه باندې بس خلاص نور خو ګوره ستاسې ریم او پروسیسر یو لیمټ اندازه باندې جوړ شوی هغه د ریفریش سره نه زیاتېږي او نه کمیږي یعنی ستاسې د کمپیوټر سپیډ چې کم دی هغه مخکې تعین شوی دی ګټه یې صرف دا ده چې کله مطلب کمپیوټر ته ډیټا ورکول شوي وي ریم کې پرته وي هغه دوباره پروسیس ته وړاندې خلاص دغه یې ګټه ده یو مثال به زه داسې درکړم اوس مثال دغه ایکسل پروګرام ته خلاص کې دا موږ راواخلو سیو یې کړو ګورئ ښه دغه ډیسکټاپ باندې موږ ځان سره سیو کوو اوس که چېرته تاسې وګورئ ګوره دغه د ایکسل فایل په د ډیسکټاپ باندې راغلو اوس ریفریش ته ضرورت نشته دی که ته وم وهې هېڅ فایده نه لري خو که چېرته دا فایل تاسو په ډیسکټاپ باندې ثبت هم کوئ او بیا هم تاسو ته دا نه ښکاري دلته معنا دا چې په دې باندې پروسیس نیمګړی پاتې شو که نه نو تاسو به هغې وخت کې ریفریش ووهئ چې دا درته مطلب په ډیسکټاپ باندې ډسپلی شي تر څو پروسیس مکمل شي ورسېدو نو دا چې کوم دي بس هر سړی د ځان نه پکې دا خبرې کوي چې دې سره به کمپیوټر باندې لوډ کم شي کله چې کمپیوټر کې یو سافټویر خلاصو هغه لوډینګ کې نو ریفریش ووهه به تیز خلاص شي ورسېدې که نه نو داسې ته وګوره که نه که چېرته عملي یو ټیسټ یو ټرای وکړه هېڅ کومه فایده به نه لري ښه بل تاسو راځئ دلته پیسټ کمانډ د پیسټ کمانډ مطلب دا دی چې تاسو کله د یو ځینه کومه ډیټا را کاپي کوئ او دلته په ډیسکټاپ باندې اچول غواړئ لکه د یو اس بي نه لکه د سی ډي نه تاسو فرض کړئ دغه یو ورډ فایل دی دا ما سره ای ډرایو کې پروت دی په دې باندې زه رائټ کلیک کوم او د دې کاپي اخلم او د هغې نه وروسته راځم د دې ډیسکټاپ په مخ چې دی زه غواړم چې دا فایل راشي
رائټ کلیک سره به دا تاسو دلته پیسټ ګورئ همدا شان که تاسو د یو اس بي څخه ډیټا کاپي کوئ د سی ډي نه ډیټا کاپي کوئ او دلته په ډیسکټاپ باندې اچول غواړئ مکمل کمپیوټر ته کاپي کول غواړئ نو بیا به تاسو د پیسټ کمانډ نه استفاده کوئ چې کله تاسو یو فایل کاپي کوئ نو کنټرول سی چې دی دا د کاپي شارټکټ دی او کله چې یو فایل دلته تاسو اچوئ نو کنټرول وی چې کوم دی دا د پیسټ شارټکټ دی خبره پوه شوئ که نه ښه دا د پیسټ مطلب دا دی اوس